بسم الله الرحمن الرحیم. زیاتره وخت کې چې کله موږ مالیکیولز لیکو، کمپاوند لیکو، نو د هغوی سټرکچر ته ډېره اړتیا وي او کیمیاوي همدغه د سټرکچرو څخه بحث وکړو. نو هغې کې یو مهم چې دی موږ سره لیوس ساختمان دی، لیوس جوړښت دی چې هغه موږ څنګه لیکلی شي یو مالیکیول دپاره. نو لومړی باید موږ مالیکولي سکلیټ ولیکو. مالیکولي سکلیټ چې کوم دی دا باید موږ ولیکو. مثال په توګه میتان زه اخلم. میتان، نو میتان فارمول CH4. نو زه به مثلا دې کې یو مرکزي عنصر ونیسم څوک چې ډېرې اړیکې جوړوي او د هغه په خوا شا کې به زه دا نور اتومونه چې دا ځای په ځای کړم. دا یو ساختمان دا دی. یو داسې زه واخلم چې مثلا CHH او HH، دا ښه ساختمان نه دی. دا اول رول شو. دویم رولز کې دویمه خبره باید موږ وګورو چې موږ ولانسي الکترون باید وشمارو. دا باید چیک کړو، دا باید وشمیرو. ولانسي الکترون باید چیک کړو، دا باید موږ وشمیرو. ډېر زیات احتیاط به کوو مثبت چارجونو سره که چېرته مالیکیول باندې یا آین باندې ما سره مثبت یا منفي چارج چې ده دې سره به ډېر احتیاط کوو. منفي به جمع کوو چې به منفي چارج کوي او مثبت کې به ترې ماینس کوو. مثال په توګه که زه واخلم CH4 او د دپاره زه خیري الکترون ولانسي الکترون شمېرم، نو ګوره ما سره څلور هایدروجنز دي، څلور هایدروجنز او څلور هایدروجنز هر یو هایدروجن یو الکترون لري، یو الکترون لري. نو ما سره مجموعاً څلور الکترون شو د هایدروجن دپاره. او د کاربن ما سره یو کاربن دی او یو کاربن خو دی، هر یو کاربن څلور الکترون لري. نو ټوټل ما سره څلور الکترون شو د کاربن دپاره. مجموعي که موږ راواخلو، مجموعي څلور چې راجمع کړم ما سره د میتان دپاره ولانسي الکترون دا 8 دي. صحیح ده؟ ولانسي الکترون څو دي؟ دا 8 دي. اوس که موږ HBr واخلو، داسې مثال په توګه HBr، نو هایدروجن یو هایدروجن دی او یو ضرب یو شو، یو الکترون د هایدروجن دپاره. او که برومین زه واخلم یو برومین دی او برومین په اخري مدار کې اووه الکترون دی. نو یو له په اووه کې زرګن ټوټل الکترون په HBr کې دا 8 راغلی. صحیح ده؟ مثبت دپاره به هم در سره وکړم، مثلا زه که ولیکم H3O پازیټیو. صحیح ده؟ نو څو هایدروجنز دي؟ 3. نو 3 ضرب یو، نو 3 الکترون شو. څو اکسیجن دي؟ یو اکسیجن دی. یو ضرب شپږ، نو شپږ الکترون شو. خو چارج سره به اوس ګورئ ښه، چارج هم پکې دی که نه، او چارج چې ما سره مثبت یو دی. صحیح ده؟ نو چارج کله مثبت یو شو نو یو به دې زه دلته ماینس کوم. نو ټوټل الکترون ولانسي الکترون په H3O مثبت کې دا 8 دي. اوس بل مثال که موږ د NH2 واخلو، نو 2 هایدروجنز دي، نو 2 ضرب یو، نو 2 الکترون. نایتروجن څو نایتروجنز دي؟ یو ضرب 5، نو 15 الکترون. اوس ما سره چارج چې دی، چارج ما سره منفي یو دی. صحیح ده؟
نو منفي یو دی نو زه د سره باید یو الکترون زه اضافه کړم نو ټول اته الکترون شو. نو دویم رول زموږ دا دی چې لیوس الکترون چې دي ولانسي الکترون چې دا باید وشمېرل شي. بله خبره درېیمه خبره پکې دا ده درېیم رول چې زموږ کوم دی درېیم اشتراکي اړیکې باید جوړې کړو. اتومونو ترمنځ چې جوړه کړو اشتراکي اړیکه. اشتراکي اړیکه به څنګه جوړه کړو چې یوه اړیکه چې ده یوه اشتراکي اړیکه د دوه الکترون نه جوړېږي. د دوه الکترون نه جوړېږي او د هایدروجن نه بغیر باید کوشش وکړو چې موږ چې پیدا پوره کړو. هایدروجن نه بغیر باید موږ اوکتیت چې دی اته کېدل دا باید اتومونو دپاره پوره کړو او هایدروجن دپاره باید ډویټ پوره کړو. یعنې دوه کېدل اوکتیت اته کېدل دا پوره کړو. او دلته چې کوم الکترون ما سره په دویم رولز کې چې مونږ ویل چې ولانسي الکترون څومره دي باید دلته مونږه پوره هغه خلاص کړو. صحیح ده. او اړیکو نه بغیر چا چې آزاد الکترون جوړې پکار وي هغوی ته آزاد الکترون جوړې باید مونږ ورکړو. مثال په توګه مونږ به ایچ بي آر مثال واخلو. وګور ایچ بي آر کې څه دی؟ ایچ بي آر کې اته الکترون موږ ویل چې دي ولانسي، یو د هایدروجن او د برومین. ښه نو موږ څه کوو چې هایدروجن به ولیکو برومین اول به ولانسي الکترون ولانسي او بخې اشتراکي اړیکه جوړه کړو. موږ چې اشتراکي اړیکه دوه الکترون نه جوړېږي. صحیح ده. نو دوه الکترون خو دلته موږ مصرف کړه پاتې شي شو شپږ الکترون. شپږ به موږ سره آزاد الکترون جوړې راشي. نو دا هغه لون پیر دی آزاد الکترون جوړه ده لون پیر. دا هم آزاد الکترون جوړه ده دا هم ده. او دغه الکترون جوړه چې د دوه اتومونو ترمنځ ده دې ته اشتراکي جوړه وایي. دې ته څه وایي؟ اشتراکي جوړه یا بانډډ پیر دې ته ویل کېږي. څه ته ویل کېږي؟ بانډډ پیر اشتراکي جوړه یا شیر الکترون پیر ورته ویل کېږي. شیر الکترون پیر ورته ویل کېږي. بلکې موږ واخلو نایتروجن مثال په توګه. نایتروجن موږ سره انټو کې نو 14 الکترون خو بخیر 10 الکترون اخري مدار کې. د یو نایتروجن هم 5 دي د بل نایتروجن هم 6 دي مثلا 5 دي. نو ګورئ نایتروجن دی او دا هم نایتروجن او موږ دوی ترمنځ دوه الکترون کېښودل. نو ګوره د دوی شپږ پوره شو. نو دا خو سکسټیټ شو. موږ کوشش وکړو باید اکټیټ پوره کړو. چې پوره کړو اکټیټ. نو داسې کوو چې یو دوه الکترون چې دی دا دلته انتقالوي. کوم چې انتقال شو دا به دلته ما ولګوو. نو اوس که موږ وګورو د ده خو اکټیټ پوره شو خو د ده
68 پوره شو د شپږ پوره شو د اته دا خو صحیح نه ده صحیح ده نو موږ دغه دوه الکترون جوړه دلته اوس انتقالو دا مخکې نه وه او دا پکې بیا موږ واچوله او دلته به دا دوه نور هم واچو صحیح ده او نایتروجن د ده دوه الکترون دلته پاتې شو د دې نایتروجن دوه الکترون اوس درې واړو چې دی ما سره چې پوره شو اکټیټ چې دی دا پوره شو یو مثال به بلم حل کو دی کې مثلا HCl2 دې لپاره موږ لیوس جوړښت څنګه راوباسو لیوس نو اول رول زموږ څه و صحیح ده مالیکول سکلیټ باید وباسو دویم دا مثلا دا مالیکول سکلیټ شو زما مالیکول سکلیټ شو دویم منګه ولانسي الکترون دا باید شمیرو نو هایدروجن دپاره ولانسي الکترون یو دی او اکسیجن دپاره دوه اکسیجن دي که نه د اکسیجن دپاره هر اکسیجن کې شپږ شپږ دي نو 12 او کلورین مبارک اووه دي نو ټوټل مجموعي الکترون شمیر چې دی دا شل شو شل الکترون شو اوس څو بانډونه باید جوړ کړو د شل الکترونو چې موږ سره یي څو بانډونه باید جوړ نو هایدروجن چې باند جوړوي صحیح ده څو اړیکې باید جوړې شي ګوره هایدروجن دپاره څو الکترون ته اړتیا ده چې هایدروجن اړیکه جوړوي څو الکترون باید پکار وي دوه او دا نور چې دي موږ سره ګوره څو اکسیجن دي دوه اکسیجن دي یو کلورین دی نو ټول درې دي او هر یو باید دغه اته وي نو دا څو راغلی څلېرویشت صحیح ده نو ټوټل څو الکترون شو شپږویشت مجموعي موږ سره شپږویشت الکترون ته اړتیا ده او موږ سره دي شل الکترون صحیح ده نو اوس به موږ ته بانډونو پته ولګي مجموعي موږ سره څو دي ټول پکار شپږویشت الکترون دي دي موږ سره شو شل الکترون صحیح ده تقسیم پر دوه دا به تا د بانډونه وښیي چې څو بانډه پکار دي درې بانډه لکه شپږویشت نه شل لرې کې شپږ او شپږ تقسیم پر دوه نو درې اړیکې ته باید جوړ کړي څو اړیکې باید جوړ کړي درې اړیکې باید جوړ کړي نو درې اړیکې به څنګه جوړ کړو اول به موږ یو ګونې اړیکه جوړو ټولو دپاره نو هایدروجن دی یو ګونې اړیکه د چا سره د اکسیجن سره صحیح ده دا اکسیجن به یو ګونې اړیکه جوړه کړي چا سره د کلورین سره کلورین به یو ګونې اړیکه جوړه کړي چا سره د اکسیجن سره نو څو الکترون دوی استعمال کړل دوه او دوه څلور او دوه شپږ الکترون خو دوی مصرف کړل اوس ما سره ټول شل الکترون او شپږ ما مصرف کړل ټول څو الکترونز پاتې شو
څوارلس الکترون پاتې شو. صحیح ده؟ نو څوارلس الکترون چې پاتې شو زه به اوس څه وکړم؟ زه به دا څوارلس الکترون تقسیم کوم. شپږ خو دلته لاړل، نو څوارلس کې شپږ چې دې خوا ته لاړ شي د ده خو اکټیټ پوره شو. صحیح ده؟ اکټیټ د پوره شو. نو څوارلس نه شپږ نور مې لرې کړه، نو څلور اته پاتې شو. ها دوه به دلته نور هم ورکړو، د ده هم اکټیټ پوره شو. څلور ته نور هم لاړل، څو پاتې شو؟ څلور به دلته ورکړو، څلور به دلته ورکړو. نو دا موږ سره ساختمان دی د HCl2 د HCl2. بل مثال که موږ د واخلو د CH2O، زه به انشاءالله بل لیکچر کې تدریس